بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع ده چې د مور په رحم کې د هلک او جلۍ د جوړېدو دپاره پلار مسؤل دی او که مور. په دې باره کې د قرآن خبره بالکل ښکاره او واضح ده، خو د آیات په ترجمه د پوهېدو دپاره د لږ غوندې معلومات ضرورت دی. هغه دا چې دوه قسمه نطفې دي، د پلار نطفه او د مور نطفه. د مور نطفه هیڅ کله د وجود څخه نه خارجیږي او همیشه په رحم کې وي، خو د پلار نطفه د وجود نه خارجیږي او ماشوم د دې دواړو نطفو د یوځای کېدو نه جوړیږي. نو په دې خاطر باید د پلار نطفه په رحم کې وڅڅول شي تر څو چې په رحم کې د مور د نطفې سره یوځای شي او ماشوم جوړ شي. انشاءالله چې اوس به د آیاتونو په ترجمه او مطلب اسانه پوه شو. قرآن د سورة النجم په 45 او 46 نمبر آیاتونو کې فرمایي: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، او دا چې الله دواړه قسمونه یعنی نر او ښځه د نطفې نه جوړوي کله چې هغه په رحم کې څڅول کیږي. ګورو چې دا مبارک آیاتونه په ډیر واضح ډول وایي چې د نر او ښځې جوړېدل یا د جنس تعینېدل د هغې نطفې په واسطه کیږي کومه چې په رحم کې څڅول کیږي. لږ مخکې پوه شو چې په رحم کې صرف د پلار نطفه څڅول کیږي. نو وایو چې د قرآن د معلومات مطابق د مور په رحم کې د جلۍ او هلک د جوړېدو دپاره یوازې پلار مسؤل دی او د مور پکې هیڅ رول نشته. اوس ګورو چې د ماډرن ساینس معلومات په دې باره کې څه دی، آیا د قرآن د معلومات مطابق دی او که نه. خو د ساینسي تشریح نه مخکې باید پوه شو چې سپرم د پلار نطفې ته او اوم د مور نطفې ته وایي او کروموزومونه د مور او پلار ارثي خاصیتونه اولادونو ته انتقالوي. باید ووایو چې د کروموزوم په اساس مور یوازې یو قسم نطفه یا اوم جوړوي چې صرف ایکس کروموزوم لري، او پلار دوه قسمه نطفې یا سپرمونه جوړوي، یعنی یو قسم نطفه یا سپرم داسې دی چې یوازې ایکس کروموزوم لري او بل قسم سپرم داسې دی چې صرف وای کروموزوم لري. یعنی مور صرف ایکس کروموزوم لري او د ماشوم د جوړولو په وخت کې یوازې ایکس کروموزوم ورکولی شي، او پلار ایکس او وای دواړه کروموزومونه لري. نو د ماشوم د جوړولو په وخت کې کولی شي چې یا ایکس کروموزوم ورکي او یا وای کروموزوم ورکي. باید ووایو که ایکس کروموزوم د ایکس کروموزوم سره جوړه او یوځای شي نو نوی ماشوم به جلۍ وي، او که وای کروموزوم د ایکس کروموزوم سره جوړه شي یعنی ایکس وای نو نوی ماشوم به هلک وي. اوس که د پلار هغه نطفه یا سپرم چې وای کروموزوم ولري د مور رحم ته داخل شي او د مور د نطفې یا اوم سره یوځای شي نو وای به د ایکس سره جوړه شي، ځکه چې د مور نطفه یوازې ایکس کروموزوم لري. نو کم ماشوم چې منځته راځي هلک به وي، او که د پلار هغه نطفه یا سپرم چې ایکس کروموزوم لري د مور رحم ته داخل شي
او د مور د نطفې یا سره یوځای شي نو اکس به د اکس سره یوځای شي ځکه چې د مور نطفه خو صرف اکس کروموزوم لري نو کوم ماشوم چې منځته راځي جلی به وي یعنی که د پلار د خوا نه اکس کروموزوم ورکول شي جلی او که وای کروموزوم ورکول شي هلک منځته راځي په لنډ ډول باید ووایو چې د ماشوم د جنس تعینېدل د پلار پورې اړه لري او مور پکې هیڅ رول نه لري ګورو چې د 20مې پیړۍ ساینسي تحقیقات د قرآن د آیاتونو تصدیق کوي فکر وکړئ چې یونانیانو او اروپایانو د 18مې پیړۍ پورې عقیده لرله چې د مور په رحم کې ماشوم د مور د میاشتني عادت د وینې نه جوړیږي مایکروسکوپ په 18مه پیړۍ کې جوړ شو سپرم او په 18مه پیړۍ کې وپیژندل شو مګر بیا هم د ساینسدانانو عقیده دا وه چې د یو مکمل انسان وړوکی شکل په سپرم کې موجود وي وروسته یې دا خبره بدله کړه داسې چې یو وړوکی مکمل انسان په کې موجود وي او همدا وړوکی انسان غټیږي په هر ترتیب ماډرن امبریالوژي په 20مه پیړۍ کې منځته راغله فکر وکئ چې 1400 کاله مخکې د نطفو یعنی سپرم او کروموزوم د کار په باره کې معلومات ورکول په کوم چې د 20مې پیړۍ نه مخکې هیڅوک نه پوهېدو آیا په غیر د خالق او کریټر څخه د بل چا دپاره ممکنو نو معلومه شوه چې قرآن د الله پاک کلام دی بله ډیره مهمه خبره دا ده چې قرآن او ساینس دواړه وایي چې د هلک او جلی د جنس د تعینېدو دپاره یوازې پلار مسئول دی خو بیا هم زمونږ په جامعه کې اکثره خلک چې نارینه اولاد نه کیږي تور او تهمت په ښځه لګوي او دوهم واده کوي که زما په تشریح په کوم ځای کې نه یې پوه شوي او یا څه کمی وي پکې په کامنټ کې راته ولیکئ انشاءالله چې د خپلې وسې مطابق به کوشش وکم چې جواب درکم وما علینا الا البلاغ